سلامونه ملګرو، په دې هیله چې روغ او جوړ به اوسئ. نن په دغه ویډیو کې موږ په دې باندې غږیږو چې په میټافورس کې S3 او S شپږ یعنې هغه لیولې چې په 3 کسانو سره ډکیږي او هغه لیولې چې په 6 کسانو سره ډکیږي څه ډول کار کوي، د دې لیولو ګټه په کوم ډول دی او دغه لیولې موږ په کوم قسم سره ډکولی شو. ویډیو تر پایه وګورئ. ویډیو مه سکیپ کوئ ترڅو په واضح ډول پوه شئ. لومړی راځو S شپږ یا /6 لیول ته. په دغه لیولو کې کله چې زموږ لومړني 2 سرکل ډکیږي د دې پیسې زموږ آفلاین یا د هغه ټیم ته ځي. ورپسې دویم لاین کې کله چې زموږ لومړني 3 سرکل ډکیږي په دویم لاین کې دا پیسې زموږ والټ ته مستقیما جمع کیږي. ورپسې د وروستي خانې یا د وروستي سرکل پیسې هم زموږ آفلاین ته ځي ترڅو دغه لیول ری انویسټمنټ شي. دا لیولې زموږ له کار نه، زموږ آفلاین له کار نه، ډاون لاین او کراس لاین له کار نه ډکیږي. او بل S3 لیول دی، یعنې هغه لیولې چې په 3 کسانو ډکیږي. په دغه لیولو کې د لومړني 2 سرکل پیمنټ زموږ والټ ته جمع کیږي او د وروستي سرکل پیمنټ چې دی زموږ آفلاین ته ځي ترڅو دغه لیول ری انویسټمنټ شي. په دې کې ټول ټال 8 لیولې S شپږ او 4 لیولې S3 لیولز دي.